تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى د منافقانو یو مثال بیان کو. خدا د هغه منافقانو مثالو چې دی په زړه کې قطعی منکرو د اسلام نه او د دنیاوی غرض د وجه نه مسلمانان شوي، نو هغه کې د هغه بیان. ورپسې دی آیات کې الله تبارک وتعالى د دوی منافقانو یو بل مثال ذکر کړي. خدا مثال د هغه منافقانو دی چې د شک په وجه باندې او د تذبذب په وجه باندې دی د کفر او د ایمان په مینس کې دي، ګډ وډ دي، اریان دي. دا دوانه دا مثالونه د منافقینو د پاره دي. خدا ډومبني هغه یو قسم منافقانو چې د فائدې اخیستلو د پاره. دا دویم چې دینو د هغه منافقانو مثال الله بیانوي چې دا غوي غرض د دنیا په فائدو کې نه وي او ګډ وډ دي. کله چې د اسلام فتح راشي، فائدہ راشي، نو دی وی دا خو په حق دین دی، او چې کله مشکلات راشي نو یره دا خو سم دین نه دی. نو د هغوی ګډ وډي، کله وی حق دی او کله وی حق نه دی. د هغې مثال دلته بیانېږي. نو الله فرمایي وی د بعضو منافقانو مثال داسې دی لکه د اسمان نه چې باران وریږي او په هغې کې څه خلک رواني او توره شپه وي او ریځ وي او باران تیز وریږي او پکې درزاره مي او ګړزاره مي، تندرونه مي پکې او برېښنا مي پکې. په دې کې دا کسان روان دي باران کې، نو چې کله درز وشي نو دي د یرې نه غوږونو کې ګوتې ورکړي، لکه دا درزار نه یریږي، تندر نه یریږي او تیاره وي. نو بس ورو ولاړې، خو چې کله د اسمان برېښناو کې نو دی یو څو قدمه والي دی رڼا کې، خو چې کله دا برېښنا ختمه شي نو دی بیا ودرېږي او دی یریږي ډېره چې مړه به شو، هسې نه تندر به راولوېږي هم به مړه شو. نو د دغې منافقانو داسې مثال. اوس دا مثال په دوه طریقو باندې په ځان پوهې کړه. یو دا چې د الله تعالی د یو دو منافقانو ذکر کړي چې هغې سره داسې کار شوی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه تفسیر ابن جریر طبری روایت ذکر کړي دي چې دی وی چې مدینه منوره کې یو دوه منافقان ښکاره ایمان راوړی، وړنه کافر، هغې وتښتېدل مکې معظمې ته مشرکانو سره یو ځای کېدو دپاره وتښتېدل. په لاره مزل کو، شپه پې راغله او په شپه کې پې باران راغی او باران هم دقسې هلو چې توره تیاره وه او باران ورېده، وریځ هم و، د شپې تیاره هم و، تندرونه مو، ګړزاره مو، برېښنا مو، دي سخت یارېدل. بس سخت یره پې راغل چې درز به شو، دي به غوږونو کې ګوتې ورکړه او چې کله به برېښنا شو نو دی به یو څو قدمه واغېشتل او چې تیاره به شوه بیا به ودرېدل. ټوله شپه په دې سخته کې تېره کړه او دا ارمان یې کو چې کله به رڼا کېږي او سار کېږي چې باران ودرېږي، موږ واپس مدینې منورې ته لاړ شو، په رښتیا مسلمانان شو. بس بیا باران ختم شو، ورځ شو، بیا واپس راغلوي، مسلمانان شو. نو دا د هغې مثال بیانې. یو وضاحت د دې خدا دی. دویم وضاحت د دې دا دی چې دا د منافقینو حال الله تعالی د مثال په ذریعې سره بیان کړی. د باران مثال دا د هغه وحی د نازلېدلو دی چې په نبي علیه السلام نازلېږي، ځکه باران هم رحمتي، هغه وحی هم رحمت ده. او دا چې کله وریږي نو په دې سره چې دا نزول راځي نو بعضې سخت احکام هم پکې راځي، سخت حکم هم پکې راځي. روژه شوه، د جهاد حکم شو، نور داسې سخت احکام شو. نو دا چې نازلېږي نو منافقانو باندې دا بد لګي او دی د دې یاري نه چې کوم دی نو غوږونو کې ګوتې ورکوي چې یاره بیا یو سخت حکم نازل نشي، د قرآن آیات ولرو، یو بل سخت حکم نازل نشي، او یا دی وجه نه یریږي چې زمونږه منافقت ښکاره نشي په یو آیات کې، چې هسې نه په نبي علیه السلام آیات نازل شو زموږ منافقت ښکاره نشي.
خو چې کله د اسلام فتوحات راشي لکه غزوه بدر کې چې فتح الله ورکړه نبی علیه السلام ته او یا کافر مشران مشرکان د مکې معظمې هغه مردار شول او یې قیدیان کړل نو دی ویره اسلام خدي مړه ګټه پکې شته ترقۍ کې دي او چې کله په دې سختی راشي لکه غزوه احد کې چې شهیدان شو او یا صحابه کرام نبی علیہ السلام مبارک زخمی شو مبارک تکلیف راغی نو دی ویره دا خو ډیر سخت کار دی او موږ د مرګ نه یریږو موږ به ټول مړه وي تختو بیا نو بیا تختی نو دا د هغه مثال او دا کله کله دا برېښنا د اسلام دومره ډیره شي چې نږدې راشي د دې دا نظر او تختی وړاندې او رڼا چې کله د اسلام راشي نو دی لږ په اسلام کې لږ خشي گزارو کی چې زو ساسانی رااله مال غنیمت راغی زکاتونه خلق ورکې نو لږ په اسلام روان او چې کله مشقت راشي مصیبت راشي جنگونه راشي یا قحط راشي یا نور تکلیف راشي نو بیا مسلمانی بیکار شي بیا ودرېږي په ځای باندې وی که د الله خوښه وي د سره به د دینه د غوږونه به ولا کاڼه کړی وي د سره به کاڼه وي چې سم ولري ځکه سم خو پسې نه اوري خو الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لري داسې به ورسره کړی وي والله دی خپل اختیار ته پرېښي دي چې ایمان راوړي او که نه راوړي او کصیب یا مثال د دې پشان د باران دی صیب باران ته وي او په دې باندې طالبان پوهېږي چې دې کې مضاف حذف دی ذی صیب یا صاحب صیب مثال د دې پشان د هغه خلکو دی چې باران کې روان وي او کصیب یا مثال د منافقانو پشان ته د باران کې د تلونکو دی من السماء چې دا باران وریږي د اسمان نام فيه چې پاغي کې ظلمات نو تیری ویا ورعدنا او غړزار ویا دا غړزار چې پاسمان کې کی نو دا څه شی دی جامع ترمذی کې راځي نبی عليه السلام د تپوسو کو يهوديانو ته تپوسو کو چې د الله رسول د اسمان کې چې دا غړزار کیږي ودا څه شی دی نبی عليه السلام مبارک ورته دا یو فرشته ده چې الله مقرر کړی دا په دې اوریزو باندې دا غړزار د هغه خبرې دي دا هغه سدي خبرې دي نو دا هغه فرشته دغه ته حکم کوي اوریزو ته چل تلار شو دل تراشي او دا دغه چې دی دا برېښنا دا هغه سره چابک دی نو دا هغه په هغه برېښنا باندې گزار کی څنګه چې ته په سورلې گزار کېو ورته اشاو یا ودرېګا روان شدا ورته وې کنه دا رنګ دا فرشتہ دا اوریزه ته دا आवाज چې کینو دا غړزار دی مونږ ته غړزار دومره تیز आवाज دی کم زین را رسی وسمره سړی یری او دا پړقار چې دینو دا دغه د چابک گزار دی دا تندر بارک احادیثو کې س بیان نه دی راغلی او دا تندرم داغي هغه आवाज دی आवाज کله 30 یو کله روشي ته چې کله ساروي ته کله رو आवाज کې او کله چې نزي تیز आवाज ورته وکي کله ورته لګ نور سم وې وې شوي نو دا دغه چیز دی نو دی وجنا نبی عليه السلام مبارک با پدې درزار پټیم کې دا دعا کوله چې اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك معنی دا د پښتو کې چې الله مونږ ته مو وجنې په خپل غصې سره او ته مهلا کې مونږ په خپل عذاب سره او مونږ له سلامتیا راکې مخکې د مصیبتونو ستانه او د عذابونو ستانه مونږ له سلامتیا راکې دا به نبی علیه السلام مبارک په دغه ټیم کې چې د اسمان به درځېده تاسو چېرته ګړګړو بابا وایي دا رعد دی ته وایي رعد دغه د اواز ته ویل کېږي او بعض مفسرین وی چې دا رعد د فرشتي نوم دی او بعض وی دا دغه आवाज ته ویل کیږي لکه دلته چې دغه معلومیږي او کصیب یا مثال د منافقانو او مثال د منافقانو کصیبنا پشان ته د باران والو دی باران کې د تلون کو دی
یا باران نازلیدونکي من السماء د اسمان نه فیه چې په هغې کې ظلمات تیرې وي ورعدنا درزار وي او ګړزار وي وبرقنا او برېښنا وي یجعلونا نو دوی ننباسي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د تندرونو نه د درزار نه صواعق جمع د صاعقتون د تندر ته ویل کېږي حذر الموت د یری د مرګ نه والله الله تبارک وتعالی محیط راګیرونکي دی بالکافرین کافرانو لرا یعنی په علم سره هم په غلبې سره هم الله تبارک وتعالی ندی تختیدی نشي څنګه چې دا کس په غوږ کې ګوتې ورکي د دې څه مطلب دی چې تندر را پریوځي نو دې غوږ کې ګوتې باندې به دې بچ شي نه صرف دې به واونري او نور خو چې درزو کې په دره پریوځي نو بس و به هم نري او مړ به کېږي نو دغه رنګې دی په دې غوږونو کې ګوتې ورکوي چې په دې به مونږ بچ شو والله تعالی چې کوم دی په دې باندې غالب دی محیط دی په دې باندې احاطه کوونکی دی ګرونکی دی د دې چېرته دې تېښته نشي کولی یکاد البرق نږدې ده چې دا برېښنا یختفو وتختوي ابصارهم نظر د دوی کلما هر کله اضاء چې روښانه شي لهم دوی ته مشو روان شي فيه په هغې کې وإذا أظلم هر کله چې تیار که په دوی باندې علیهم په دوی باندې قامو نو ادرېدل دوی یا ادرېږي دي هر کله چې په دې تیار شي نو ادرېږي او چې رڼا شي روان شي ولو شاء الله که اراده وي د الله تبارک وتعالی لذهب خامخا به بوتلیو بسمعهم اورېدل د دوی یعنې غوږونه به یې وله کاڼه کړي وابصارهم او لیدل د دوی یعنې سترګې به ولړندې کړې وي ان الله بشک الله تبارک وتعالی علی کل شیء په هر چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی هر چیز باندې قدرت لرونکی چې کوم چیز موجودی قدرت پې لري یا ممکن وي موجود نه وي خو امکان وي د هغې نو قدرت پې لري نو دې ځای کې یو خبره ده چې اکثر به مونږ د ترجمو کې عوامو ته نه کوله خو ضروري ده ځکه چې خلک داسې دي چې مسلمانان گمراه کوي نو قدیر نو الله په هر چیز قدرت لري نو الله خپل شریک پیدا کولی شي او کنه وایي الله خو په هر چیز قدرت لري الله د ځان په شان بل خدای پیدا کولی شي او کنه نو جواب د دې وره چې الله په هر چیز باندې قدیر دی هر چیز باندې قدرت لرونکی دی خو چې کوم چیز ممکن وي چې کوم چیز او د الله تعالی شریک ممکن نه دی نو الله په دې قدرت نه لري بل شریک نشي پیدا کولی ها ځکه هغه ممکنه نه دی نو که دا سوال د باندې څوک وکړي نو دی جواب دی چې الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی نو چې هر کوم چیز موجود وي یا ممکن وي او د الله تعالی شریک ممتنع او ممکن دی بذات نو په دې بنیاد باندې ممتنع دی بذات نو دا الله تعالی په دغه قدرت نه لري او کصیبنا یا مثال د دې منافقانو په شان ته د باران کې د تلونکو دی من السماء چې د اسمان چې د باران وریږي د اسمان نه فيه چې په دې کې ظلمات تیری وي ورعدنا او ګړزار وي وبرقنا او برېښنا وي یجعلونا نباسي دوی اصابعهم ګوتې خپله فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندرونو نه د سختو تیزو اوازونو نه صاعقه تیز اواز ته ویل کېږي حذر الموت د یری د مرګ نه والله الله تبارک وتعالی محیط راګیرونکی دی بالکافرین د کافرانو لره یکاد البرق نږدې ده چې برېښنا یختفو تختوي ابصارهم نظرونه د دوی کلما هر کله اضاء چې روښانه کړي لهم دوی ته مشو روان شو دي فيه په هغې کې وإذا هر کله ازلما چې تیار کړي علیهم په دوی باندې قامو ودرېږي ولو شاء الله کچری خوښه وي د الله تعالی اراده کړې وي الله لذهب خامخا به بوتلي بسمعهم اورېدل د دې یعنې غوږونه به یې ولکاڼه کړي وو ابصارهم لیدل د دې یعنې سترګې به یې ولړندې کړې وي ان الله بشک الله تبارک وتعالی علی کل شیء په هر چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی صدق الله العظیم اللهم صل علی